که په خوب کې یریږي یا د یری والا شیزونه او حالتونه ګوري، تیارې ګوري، بلاګانې ګوري، ماران لړمانان درته خوب کې راځي یا خوب نه درځي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره یو ښکلې دعا ښودلې ده چې کله ته دا دعا ووایې ستا دا یری او دارنګه دا بېخوبي او د خوب خرابوالی به ختم شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي شکایت وکړو چې د الله رسوله خوب می خراب شوی دی، خوب کې یریږم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله بسترې ته راشي نو دا دعا ووایه: اعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروني. نو دې صحابي دا دعا شروع کا، والله رب العالمین د خوب دا یره ختمه کړله. دارنګه بل یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته ویې د الله رسوله خوب کې زه د یری والا شیزونه ګورم او یریږم. نبی صلی الله علیه وسلم دغه دعا ورته وښودله. بل صحابي راغی: ای د الله رسوله خوب نه راځي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا دعا وښودله چې دا دعا وایه خوب به صحیح شي او برابر بشي. نو کله چې انسان یریږي یا خوب خرابي ګډوډي یا خپه سپي کینی یا نور مشکل ورته خوب کی، نو دا دعا دی وی الله رب العالمین به د خوب برابري او دا کومه یره چې د دې انسان په دې خوب کې دا به ختم شي. دارنګه کما شومان په خوب کې یریږي نو دا غي د پاره خطرې کدا ده چې دا کلمه وایو په دې ماشوم باندې چوف کا، والله رب العالمین به دې ماشوم ایره هم ختمه کی.